ټولو کتونکو ته السلام علیکم. مونږه نن دې ځای ناسته کوو په یو ټاپک په یو موضوع باندې به خبرې کوو. نو په دې کې مونږ سره هوسټ امیر ظهیر صاحب دی او لیسنرز کې زما نوم شارک او مونږ سره علي امین دی. د موضوع چې زمونږ کوم دا نو کازز آف بورډم دي، نو په دې باندې به د امیر ظهیر صاحب نه خبرې اورو. امیر ظهیر صاحب طرف ته به ځو. جی سر. ډیره مننه شارکه چې د کله نه سوشل میډیا راغلی ده نو په ماشومانو کې موږ ته بورډم دا مسله راځي. لکه چې موږ کله واړه وو موږ دا بور کېدل ډو پیژندل نه. جی سر. او اوس واړه هم چې دي هغې بیا بور کېږي که نه، جی چې موبایل ورته نه ورکوي که نه، بیا لکه تنګ وي او داسې. بورډم کازې څه دي نه، هغې کې لومبې چې دی نه هغه دا دی چې کله موږ بالکل فارغه یو جی سر. او موږ سره د کولو لپاره بالکل څه نه وي، نو په دې کې بیا بنده بور کېږي. جی او سر. یو بیا بالکل د دې اپوزیټ دی چې هغه دا دی چې کله موږ سره د کولو لپاره ډېر زیات کاري، نو چې کار په موږ باندې ډېر شي او ریپیټډلي هغه کار په موږ باندې ډېر وي، موږ یو ځای کې داسې وخت تېروو نو هغه هم بیا بنده بور کېږي که نه. یو ډېر امپورټنټ دا دی چې بنده یو کار کوي او دته دا احساس کېږي چې دا زه چې کوم کار کوم نو دا بېماني دی، د دې هېڅ مقصد نشته. جی. چې بنده ته مخامخ څه مقصد نه وي، لکه چې تا ته مخامخ دا پته نه لګي چې زما پرپس څه دی، جی سر. زما ګول څه دی، نو د دې نه هم بیا بورډم دغه کېږي. تاسو په خپله هم ابزرو کړي چې یو کس دی او هغه په یو روټین کې په یو سایکل کې اړم دی هغه شان ژوند یې تېرېږي، نو کله نا کله دا خلک د دې روټین د دې یو شان لایف نه تنګ شي، بالکل سمثینګ نیو پکې څه نه وي، نو په دې کې بیا بور کېږي. دا ځکه دا سایکالوجیسټ چې دی چې کله خلک لړ شي که نه او کله نا کله داسې څه منټل پرابلم دی ته بیان کړي، نو دوی ورته وایي تاسو اوټینګ لپاره ورشئ، جی سر. وایي ماونټینس ریجن ته ورشئ، یو هفتې له تاسو به ټیک ټاک شئ. نو کله نا کله دا هېڅ نه وي، دا هغه په یو سایکل کې چې ژوند تېرېږي نو هغې سره بنده بور شي که نه. ټیک ده. بل چې دی نه په د انګلیش کې ورته بیزي بورډ وایي. بیزي بورډ دی چې هغه یو کس دی او هغه په دغه کې په خپل کار کې بالکل بیزي دی، د سره یو احساس دنده پکې دا دی دی لکه بس د خلا یو احساس دی، جی. دی یو خالي پن محسوسوي، دی دته داسې ښکاري چې بس لکه څه ناڅه کمی دی، زما په ژوند کې مکمل یو غټ کمی دی، د دغه ټیم هم دی د بورډم دغه کوي. خره تر اوسه چې اوس موږ کوم وویل دا انفرادي دي چې دا که د یو کس په خپله یو مسله ده د هغې د وجې نه دی بور کېږي. خو لکه که موږ څوک دا وایي که نه چې دا بورډم چې کوم دی دا بالکل مکمل پرسنل یا انډیویژول کیس دی، دا داسې نه ده، بلکې بیروني اثرات کوم نه دي یا بیروني چې کوم حالات دي هغه هم اثر انداز کېږي په بنده باندې، د هغې د وجې نه هم بنده بور کېږي. لکه څنګه چې اوس ګورئ په دې دور کې چې د ملک اکانومي ښه نه ده، نو یو سړی جاب له ځي خو د هغه د هغې جاب په سیلري باندې د هغه تنخوا باندې د ټول بنیادي ضرورت نه پوره کېږي، فاینانشل فریډم ورته نه میلاوي. دی اوس د دې نه سټرس ته راشي، چې سټرس ته راشي د دې نه هم بوري که نه. لکه د کار په ځای کې اکثر داسې کس پوهېږي که نه چې د بنده هغه نه تپوس وکړي تا ته څه مسله ده، ته ولې بورې دوره، ولې پریشانه یې، نه ورته وایي یاره زما داسې مسله ده. یا ګریلو مسله لکه څنګه چې هوښیاره خلک وایي که نه چې د بنده د کور لایف ټیکي وي د بار لایف به ټیکي. اوس دا یو خبره بیا پیدا کېږي چې بنده بور شي، نو بیا د دې لکه اثرات څه دي، نتایج یې څه دي، کنسیکوینسز یې څه دي. کنسیکوینسز یې دا دي چې یو خو دا سړی چې کوم دی د ده رس تر رزه هغه موټیویشن لیول نه وي هغه لاندې راځي. بالکل. او سیکنډ دا دی که نه چې پروډکټیویټي چې د ده به کم وي. لکه اوس یو کس دی هغه یو کمپني ته کار له ځي، نو هغه چې کله په صحیح حالت کې دی نو د هغه پروډکټیویټي به څنګه وي، آوټپوټ به څنګه وي، او چې کله دی بور دی بیا چې دی کار کوي نه به څنګه وي. ظاهره خبره ده چې ډېر فرق وي نه. مطلب انسان بور شي نو ملټیپل فیکټرز دي. خو زما په خیال زه هم که چېرې دی چې کوم مین فیکټرز دي هغې مونږ ختم کړو، د نورو سره دی کمپرومایز کولی شي. بالکل کولی شي. لکه په یو ځل باندې چې موږ سوچ کړو که نه، نو په یو ځل باندې اکثر یو څیز یا ډېر زیات فراغت یا ډېر زیات بنده بیزي دی نه د دې وجې نه تنګ شو، یا فاینانشل پرابلم اوس په ایکچوال کې یو غټ پرابلم وي، دا نور ورسره بیا چې کوم وي نو ورسره ملګري شي خو یو غټ پرابلم، او که اتې لرې شي نو بیا بالکل داسې کېدی شي. سر دا بورډم زما په خیال د دې مین وجه ده چې موږ د نیچر نه هم لږ لرې شوي یو. بالکل دغسې ده. ګورئ چې لکه د زمیندارۍ چې کوم دور و، د زمیندارۍ په زمانه کې چرې به هم چا نه ویلې چې زه بور شم. اوس هم چې کوم زمینداران دي په پټو کې کار کوي هغوی نه بور کېږي، خو چې کله د زمیندارۍ نه پس لکه چې انډسټري د خلک راغی، بیا د انډسټري نه بزنسز ته راغلی، د انډسټري کې چې کوم خلک کار کوي، بزنس کې چې کار کوي، ښارونو کې چې پاتې کېږي دی بور کېږي. بل دام کې دی سر چې ته یو سرکل کې لګیا یې که نه، د دې لپاره ضروري خبرې دا چې ته د هغه سرکل نه وځې، بالکل جی پارټ ټایم بینګ ته وځې، بیا ورته رادننه شي، هغه مایند سړی فرېش کړي، هغه ورته بیا چې کوم ده 3 ورځو له چې بنده چېرته لاړ شي بهر بیا واپس راشي نو بالکل ریفریش شوی که نه. د ریفریشمنټ لپاره څه ناڅه کول پکار دي، بیا بورډم کم شي. زما په خیال چې کوم خلک جاب سره ریلیټډ خلک دي که نه، لکه فاینانشل فریډم ورته نشته، نو د هغوی سټرس زیات دی ایز کمپیر ټو هغه خلک چې کوم خپل بزنس کوي یا انویسټمنټ یې کړي که نه. نو دا جاب والا خلک چې کوم دي لکه چاته سرکاري چوټي نه میلاویږي، چاته څه پرابلم وي، چاته څه پرابلم وي،
نو دوی له څه پکار دي اصل کې دا مونږ چې ایجوکیشن باندې کوم پروګرام کو نه هغه مونږ دا ویلو کنه چې په یورپ کې ګرمي نه خو هغه سمر ویکیشنز ورکوي بالکل یا په عربو کې ساړه نه خو هغه وینټر ویکیشنز ورکوي نو دا د کړه ویکیشنز نه دي دا ویکیشنز لکه ویکلی ویکیشنز د سره لپاره دي دا موږ ریفرشمنت لپاره دي کنه ٹھیک. خو زمونږ خلک په دلته کې اصل کې دا هغه چټیان اول خو چټیان شته نه ډیر زیاتې کمی دي پاکستان کې بیا چې کله چټیان دي نه خلک هغه چټیان په صحیح تیرولو طریقې باندې نه پوهیږي کنه او کور ته کله وی ماشين خراب دی کله د توي دا چې دا خراب الټا دی. نورې مسلې ورته بالکل په یورپ کې هغه دوه ورځې چټي ده جی یو ورځ چټي هغه د کور د خریدارۍ د شاپینګ لپاره جی. یو ورځ مکمل اوټینګ لپاره اوټینګ لپاره که چېرې موږ هم داسې چې کوم دی نه شروع کړو چې په ریګولر بیسس باندې موږ فزیکل اکټیویټي کوو ایکسرسایز والا ٹھیک او په ویکلی ما سکیډول زمونږ داسې چې باغې کې موږ د اوټینګ لپاره یو ورځ وبس بیا به راپورټ هم نه ٹھیک دا و زموږ د نننۍ موضوع باندې خبرې وشوې نو امید ده چې ډېر کوېسچنز به ستاسو کلیر شوي وي او که چېرې څه کنفیوژن نو په کمنټس باکس کې تاسو د سر نه کوېسچن کولی شئ او امید لرو چې سر به تاسو انسر کوي ډېره مننه د الله په امان